د جنوبي وزیرستان سروکی تحصیل سریله سیمه په دې نوي دور کې هم د هر قسمه اسانو نه محرومه ده. ولس وایي چې په سیمه کې د صفا اوبو نشتوالي له وجې ځناور او انسانان د یو ډډ نه په اوبو څښلو مجبوره شوي. دې لړ کې تفصیل ګورو. د وطن نیوز خبریال ودود محسود په دې رپورټ کې. انسان اور جانور په یو ځای د څښلو اوبو ژوندی مثال د جنوبي وزیرستان تحصیل سروکی سریله کلي کې موجود دی، چرته چې انسانان او ځناور په یو ځای اوبه څښلو باندې مجبور دي. سریله کلی په 30 نه زیات کورونو باندې مشتمله سیمه ده. د دغه علاقې اوسیدونکي وایي چې وخت په وخت دغه اوبو ته په خپل مدد سره ځای بدلوي. مش ډېره سخته خروپ دي ګاندا دي مورد نو لکه خروپ بنګي میدان دا یې بدی دا مش رو خلی و زه هر سال شي خره هر شي بالوی هر شي مش انسانونی ورسره خود نور هم نیست طریقان سره مش دادی به سخت مشکلات. جمال الدین نوم د شنګای د خلیدل هم سره پر پناسانه د یک کو شای نه رو کړای دی نه رو غلای دی دلته او مش نه پسترګ لیدلای دا هیڅ پیدا نه درو کړی بغیر په پاوځ نه څه پاوځ څه پیدا درو کړ چې دا سرویس رو تا وکړل او څه نه څه داسې امداد ورسره کړی مش بل څه امداد نه درو. تکلیف دا دی چې نه بشتا دی او نه کومه دو بجلیت تکلیف ها دی بیماری به خلک مدرو شي ترتیب نشته د اسپیټالي او مولینا دا وزاره خلک کوي خدا هم بیماری په روشي ترتیب نشته ده. که یو طرف ته د اوبو نشتواله دی او بل طرف ته د علاقې ماشومان زنانه او نرینه د کوهي او تالابونو کې موجود ګنده اوبه څښي چې نه صرف ترې نه بیماری لګي بلکې د علاقې خلک د بنیادي ضروریاتو نه محرومه پاتې شوي دي. الحمدلله اوس مطلب چې د الله رحمت وریږي باران وریږي او ان شاء الله مطلب سو پورې د هغه علاقې چې کم کې دغه سکیمان پکار دي موږ پرایورټایز کړي دي او چې سم کې دي شول د خپل طرف نه مطلب زه فار ایگزامپل د جنوبي وزیرستان نیم یا د پی ایس اف د جنوبي وزیرستان نه د بل علاقې دي نو دا سکیمان هم چې په بل ځای کې نشو د کوم دا ساوث وزیرستان د پاره دا سکیمان دي خو ټول سکیمان په ایڈوانس نه کیږي په یو ځای باندې ټول نه کیږي نو ان شاء الله وقفه سره ان شاء الله ټول سکیمان به کیږي. پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکریټریټ له طرف نه په اربونو روپۍ خرج کړي شوي دي خو ولې د فنډز د عام ولس د مشکلاتو په ځای څو مخصوص کسانو ته ملاویږي. ودود محسود، وطن نیوز، سریلا، جنوبي وزیرستان.